سلامونه ملګرو، نیکی هیلې احترامات ملګرو. د کوهاټ پوهنتون دی دلته نسته یو او زموږ ترڅنګ یو زموږ خوږ ملګری امجد مروت دی. امجد مروت زموږ ملګری دی، دا د مروتو سیمې سره تعلق ساتي، ډېر باذوقه دی او ډېر د شاعرۍ په شاعري مین انسان دی. نو د امجد مروت سره ملاویږو او د ده نه خواست کوو چې د خپلې د دوی د مروتو د نوموړو شاعرانو موږ ته چېرته یو نیم غزل ډالۍ کړي. امجد صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مدور صاحب یو جهان مننه چې خپل په دغه ننني پروګرام چې موږ ته دعوت راکړو. تاسو د غزل غوښتنه کړې ده. زه به د مرحوم رحمت الله در صاحب روح یې ښاد پر مورې نور شه د هغه وال یو غزل به پیش کوم. مطلع عرض ده چې دا ولې چې عام نشول په دنیا محبتونه، دا ولې چې عام نشول په دنیا محبتونه، ویشي ګنې یاران خو بې پناه محبتونه. یوه څړیکه مې له زړه نه تر ځیګر پورې شي لاړه، یوه څړیکه مې له زړه نه تر ځیګر پورې شي لاړه. نن هم چې ګل را یاد کړم زه د تا محبتونه. ما شعر از ده چې ما کړي دي خوبونه د لیلا په سپینه لیچه، ما کړي دي خوبونه د لیلا په سپینه لیچه، ما کړي دي ځواني کې بې پناه محبتونه. او منم چې ښکلي نه کوي اقرار په خپله ژبه، منم چې ښکلي نه کوي اقرار په خپله ژبه، پړه کېږي یې په سترګو کې صفا محبتونه. مونږ دواړه د یو بل د مجبوریانو احترام کړو، مونږ کړي دي ملګرو په رښتیا محبتونه. او د وخت په سمندر کې سونامي وي او که نه وي، د وخت په سمندر کې سونامي وي او که نه وي، ولاړ په کلک بنیاد دي د وفا محبتونه. او دا یې حسین غزل شعر ده ما دپاره چې بس یوله په ګورګورې او یا یوه جولۍ کرکڼې، دغه وړې وړې ډېرې سي کرکڼې، بس یوله په ګورګورې یا یوه جولۍ کرکڼې، یارانو مونږ دې کړي خو وړیا محبتونه. او زاهد دې مقطع دی چې زاهد دې که عابد دې که واعظ دې او که درد، زاهد دې که عابد دې که واعظ دې او که درد، دې ټولو به وي کړي خامخا محبتونه. ډېر مننه مدور صاحب، زنده باد.